السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ایمان یوټیوب چینل دی. زه حسان زلمی یم. ښه راغلاست. هیله ده ویډیو لایک کړئ او تر پایه مو وزغمئ. کندهار په 12:13 دقیقو 20 او 25 ثانیو شمالي عرض البلد کې واقع دی. کندهار ته د لوی سکندر راتګ نه یوازې د غرب تاریخ پوهان مصروفه ساتل، د لرغوني یونان د مشهور تاریخ پوه هیرودوتس په شان تاریخ پوهان هم د اراکوزیا په نامه په خپلو آثارو کې د کندهار ذکر کړی دی. کندهار پراخې دښتې او د لوی غرونو سلسلې لري. آبادو ځمکو او سمسورو باغونو یې هم اقتصاد او هم ښکلا ته ګټه رسولې ده. کندهار چې له پخوا څخه د افغانستان یو مشهور تجارتي ښار اوس هم خپل تجارتي مرکزیت ساتلی دی. کندهار لومړی درجه ولایت دی چې د کندهار شمال ته اوروزګان ولایت، سویل ته د ډیورنډ کرښه او بلوچستان، ختیځ ته زابل ولایت او لویدیځ ته د هلمند ولایت موقعیت لري. د ساسانیانو، کیداریانو او کابل شاهانو د زمانو په پیښو کې کندهار د رخج، سرخج، رخز په نامه یاد شوی دی. د عربو له راتګ سره له اراخوسیا څخه الرخج او الرخز ځنې جوړ سو. څرنګه چې په سیمه کې مرکزي ښار الرخز و او د غزنویانو په زمانه کې تکین آباد و، نو کندهار کنډواله یا یو فرعي ښار و، ځکه یې نو نوم نه یادېده. خو تر دغه وخته وروسته یې شهرت پر زیاتېدو سو چې دا موضوع د ښار د جوړېدو له نیټې سره تړاو لري. کله چې ملک حسین علاؤالدین غوري د درې ورونو ملک قطب الدین، شورا سیف الدین او سام بهاءالدین په انتقام کې د غزنوي ترکانو شهنشاهي ورونړول، نو د درې ورونو په انتقام کې د غزنویانو درې ښارونه د غزني ښار، د تکین آباد ښار او د بست ښار ورکنډواله کړل. تر دغه وخته پورې لا د کندهار اوسنی نوم په سیمه کې تاریخي پیژندنه نه لرله. د رخج او تکین آباد تر نړېدلو وروسته صیفي په 9مه هجري پیړۍ کې د کندهار په معرب شکل سره په تاریخنامه یې هرات کې یادونه کوي. کله چې سلطان حسین بایقرا په کندهار کې باچاهۍ ته ورسید، نو د کندهار نوم د لومړي ځل لپاره د یوې سکې پر مخ راښکاره سو. د اوسني کندهار ښار تر مخه درې نور ښارونه په مختلفو نومونو موجود وو، چې له هغوی څخه لومړی ښار د مقدوني سکندر لخوا څخه 2300 کاله مخکې د اراکوزي سکندریې په نامه جوړ سوی و. د دې ښار اوس هیڅ نښه نه ده پاته. ویل کېږي اراخوسیا یعنی اراکوزیا په پخوانیو وختونو کې د ارغسان سیمې ته ویل کېده، او کله چې اراخوسیانو خپل مرکز له ارغسان څخه کدروسیا یعنی کندهار ته نقل کړ، نو د ارغن ناوه د اراخوسیا په نامه وبلل سوه. کندهار لومړی درجه ولایت دی او د ښار په ګډون 18 اداري واحدونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: کندهار ښار، ډنډ، ژړۍ، دامان، ارغنداب، ارغسان یا ارغستان، پنجوایي، معروف، سپین بولدک، میوند، شاولی کوټ، تختپل، خاکریز، نیش، غورک، ریګستان، میانشین او شوراوک. په کندهار کې د پښتنو ترڅنګ بلوچ، تاجک او هزاره قومونه ژوند کوي، او ترڅنګ یې هندوان هم میشت دي. کندهار نفوس نږدې 2.5 میلیونه تنه دی. 47,622 کیلومتره مربع مساحت لري او 2994 کلي پکې موجود. د افغانستان د نور ولایتونو په څیر کندهار هم د ګڼو تاریخي جګړو څخه تیر شوی. د یادو جګړو بحث به زما د تاریخ پرونی کې له بحث لاندې ونیسو ان شاء الله. خو په دې اخر کې کله چې طالبانو وپتېیله په هر قیمت به د کندهار ګڼمیشتې او زرخیزه سیمې لکه پنجوایي، ژړۍ او میوند له واک لاندې راولي، سختې جګړې وسوې، خو بالاخره سیمې د طالبانو لاسونو ته ولوېدې. زموږ همکار زاهد کندهاری سیمې ته تللی او د طالبانو له واک لاندې سیمې په خپلو سترګو لیدلي. محترم زاهد صاحب، که لطف وکړئ ګرانو لیدونکو ته ووایاست چې د طالبانو له واک لاندې سیمو کې ژوند څنګه دی؟ مننه محترم زلمی صاحب، تاسو او ګرانو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د سوال په مورد باید ووایم چې زه سیمې ته ولاړم، له خلکو سره مې ولیدل، د هغوی حال او احوال مې ورڅخه وپوښتئ او د طالب چارواکو سره مې لیده کاته وسوه، او دا سیمه مې ولیدله چې خورا لویه سیمه د طالبانو لاسونو ته لوېدلې وه. د طالبانو د واک په دغه سیمه کې د وګړو عام ولس سره
چې زما خبرې وسوې هغوی له حالته ډاډه وو. خلک بیرته عادي ژوند ته ستانه سوي وو. ولسي وګړو په خپلو مېلمستونونو کې طالبانو ته ښه راغلاست وایه او دوی ګډ ژوند سره درلودی. ډله ډله ځوانان د طالبانو لیکو ته جذبېدل او د اسلام او د هېواد څخه په انګېزه یې وسلې پورته کولې. بازارونه خلاص وو. کروندګرو خپلې کروندې کرلې وې. البته د طالبانو او دولت ترمنځ د جګړې پر کرښه یعنې کمربند کې د دولت او د طالبانو د مسلسلو جګړو له امله د سیمو خلک شدید په عذاب وو. د دوی کورونه، باغونه او کروندې د دواړو لورو لخوا په سنګرونو بدل سوي وو. دوی له دولت شکایت درلودی چې پر کورونه یې ړنده هوانونه ورغورځوي او عام کلي او کورونه په نښه کوي. همداراز د طالبانو په ولکه کې بازارونو ته له ښار څخه د سامانونو د انتقال پر وخت هم د چارواکو لخوا زیاتو تلاشیو او پوښتنو څخه یې هم شکایت درلود او همداراز یې شکایت درلود چې له سیمې څخه ښار ته د طالبانو له ډاره تښتېدلي قومندانان دوی ته ټلیفونونه راکوي، ورته وایي چې د طالبانو جاسوسي به ورته کوي، په بل صورت کې به یې ووژني یا به یې ترور کړي او له راتلونکي څخه یې ډاروي. البته په عمومي توګه د سیمې ټول اوسېدونکي له یو لړ اندېښنو سره اوسېدل. د دولتي منصوبینو او چارواکي چې مخکې د دولت په لیکو کې وه او اوس یې له طالبانو سره له جګړې لاس اخیستی، د هغوی برخلیک څه و؟ هغوی ته عمومي عفوه سوې وه، عادي ژوند ته ستانه سوي وه. له طالبانو سره د جنګ نه کولو عهد کړی و. په کلیو کې په خورا خلاصه پښه ګرځېدل، هېڅ مشکل او ستونزه نه وه ورته. خو خلکو ترې څنګ واهه، ځکه ډېرو یې وروسته بیرته د دولت لیکو ته ستانه شوي وه او د سیمو وګړو چې دوی پیژندل د سخت تعذیب او سرخوږۍ باعث سوي وه. د سیمې ټولنیز امنیت څه ډول و؟ آیا طالبانو د سیمو د خلکو د ژوند او مال امنیت ته توجه درلودل؟ بلې هو، طالبانو په سیمه کې د امنیت قومندانۍ بدیل درلود. غلاوې او قتلونه په ټولنیزه توګه ختم سوي وه. دوی د بازارونو د دکانونو ساتنه کول. په سیمه کې شریعت نافذ و. دوی محکمې فعاله کړې وې. له غریبو خلکو سره یې مرستې کولې. مسجدونه یې رغول. صحي مراکز یې خلاص کړي وو او دیني او اصلاحي اجتماعات یې ترسره کول او د وګړو په عامه چارو کې د پوهاوي لپاره سیمینارونه او پروګرامونه جوړول. البته امنیت په کامل ډول د ډاډ وړ و. مننه. آیا وګړي د طالبانو پر راتګ خوشحال او که د دولت پشتون او دا ولې؟ ما له ولسي وګړو په دې اړوند ډېرې دقیقې پوښتنې وکړې. هغوی چې د دولت د عسکرو لخوا خشونت او ظلم سخت دوران یې لیدلی و، د طالبانو پر راتګ ډېر خوشحال او مطمئنه وه. دوی ویل چې عسکرو به ترې کلنۍ او میاشتنۍ ججه غوښتله. د شپې به په کورونو ننوتل، ماشومان او کشران به یې په زوره پوستو ته له ځان سره بیول. پر کروندګرو یې خپل محصول ایښی و، بازارونو کې پر دوکاندارانو یې محصول ایښی و چې چاته به یې خوښه سوه د طالب په طور به یې بندي کړ، بیا به یې په 10 او 20 لکه د رشوت په بدل کې خوشي کوي. دوی هلته له خورا ناخوالو بحثونه کول چې په راتلونکي خپرونه کې به خپله د دوی له خولو واورو. مننه محترم زاهد صاحب. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، هیله ده زموږ نننۍ خپرونه مو خوښه سوې وي. تر بلې خپرونې پورې چې د افغانستان د بل کوم ولایت په اړه یې درته وړاندې کوو، تاسو له درانه حضور څخه اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.